سلامونه ستړي مشئ. نړیوالې ټولنې د جنیوا کنفرانس په ترڅ کې له افغانستان سره سلګونه میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. ملګرو ملتونو لسګونو هیوادونو او سازمانونو د افغان حکومت د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبان باید پوه شي چې د ملکي وګړو وژنه کوم ځای نه نیسي او دا بهیر باید ودروي. هغه جنیوا کنفرانس ته د خبرو پر مهال ویل که تاوتریخوالی کم شي نو موږ کولی شو چې یوې تلپاتې سولې ته ورسیږو. د یوناما مشره دیبورا لیونز وايي افغانستان د تیر په څېر ډېر پرمختګ کړی او باید بیرته شاته لاړ نشي. هغې زیاته کړې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو سره اوږه په اوږه ولاړه ده. ولسي جرګې د امرالله صالح د وروستیو خبرو په غبرګون کې د کابینې پاتې وزیرانو ته د کاري پروګرامونو د تشریح کولو اجازه ورنه کړه. صالح تېره ورځ د ولسي جرګې وکیلان په فساد ککړ بللي وو. او د عامې روغتیا وزارت وایي په تېرو 40 ساعتونو کې هیواد کې د کرونا وایرس 290 مثبتې پیښې ثبت، 19 تنه مړه او 146 نور ترې روغ شوي دي.